پروسه کال یو سیک راو کېناستو سال خیر شه ویل بچی مې نهر دی او دړی اوړه راته پکار سیک اوس خدای خبر دړی اوړه په څو کې ده خو ما 50 روپۍ ورکړي مالزه بچی اوړه پې والی یاره سیک د سیزي او ما ته ګوري درې ورځې پس مې بیا هغه سیک ولیدو ما ته وایي ته ملا یې ملا یم او که بلا یم څه پوښتنې کوې ملاتوب نشته ګڼکتي ده ویل زما ډېره په بیه اغوستی دی ما خو داسې سړی نه و لیدلی لکه دا ته چې بس پرېږده بچه تا یو ټکی وکړو چې بچي مې نهر دي نو که سیک وی او که هر څه وی د خدای بنده خو وي د خدای بنده خو وي په قیامت کې به دا تپوسم کېږي چې زه بیمار وم ته به ورته داسې ولاړې زه بیمار وم تا زما تپوس کړی دی یا الله نه زما پردی پلانی بنده بیمار و تا سره گاون کې بیمار و تا تپوس کړی الله به دا تپوس هم کوي چې زه وږی وم تا ماله یو نړۍ روټۍ راکړې خدای به وایي زه وږی وم یعنی دا معنا چې زما بنده تا ته ودرېدو چې زه وږی یم نو تا وله یو روټۍ اخیستې زما جامې شلېدلې وې خدای به ورته وایي زما جامې شلېدلې وې تا ماله جامې اخیستې څومره جامې دې وې هر ورځ به دې نوې جوړه بدلوله هر ورځ به نوي رنګ کې د کوره راوتې دا خانان چې دي دا د سهار په 10 بجې د کوره راوځي او چې 9 بجې تپوس وکړي نو وایي باتروم کې دی څوک وایي باتروم کې دی او څوک وایي لیټرین کې دی پالک وای چې ټټای کې دی که د پیرنګي بچیا باتروم ماتروم سے یاد ہے اور لیٹرین سے یاد ہے خواہ ٹٹائی کے لیے غول کئی نو پا باتروم کے او پا لیٹرین کے صحبہ 2 گھنٹے ځان ته برش نیولی او ځان برشی را برشی او بیا چې بار روزی او بیا پتولیو باندې دا چل کئی او دا چل کئی بیا وقت نما شیشه ته ودرېږي ویښته به سم کی ګیره خو بیا دننه کله کړي واورئ او ګیر خریلو مسله دا ده چا چې ګیره کله کړه او شیشه کې وکتل یا قطنما شیشه ته ودرېدو چې زه خو ډېر ښایسته ښکارم خو که په ګیره کلېدو دا ووایي چې زه ښایسته ښکارم په ټکي کافر شي په ټکي نه فقط دا چې کافر شي ښځه هم پې طلاقه شي دغسې
پنا واخلا چې تا په فخر وکړو ته به پوه نه او د اسلام نه به وته پوه بم نه ګیره واجب دی بی بی حوا وخت ډیر خسته و د آدم علیہ السلام ویل چې یا الله د څه وخت مال امرا نه الله ولا ګیره پیدا کړ ورته وی چې آدم د بی بی حوا زینت چې د سر وخت دی استاد زینت دا ګیره ده ستا خستواله په دې ګیره کې دی او داغه خستواله د سر وخت بعض سره وي خزنه به تاسو کومه چې ګیره پریزم کا پرینه خزه دې قدر تاولو چې ګیره ما پردا پټ کې ته سر کال کا ولی وای چې زما ګیره ستانه د خوخه وخت در باندې بدلږي استاد د سر وخت په ما بدلږي سر ته کل کو دونای سر بګیږي ستا پلار د خزه جواب کولی شي او بیا په دې دور کې په دې ملک کې په دې ذلیل ملک کې ته د خزه جواب کولی شي خزه ته ویلی شي ته چې دا کار مه کوه خزه خو دومره لرې لاړې چې ستا غور نیکه د قبر نه روزي واپس پیرانه وایي 50 کال ورشو د پاکستان جوړېدو په 50 کال کې د خزو شاپینګ نه ختميږي شاپینګ ما دیګر کې خزه شاپینګ لګي مونږ سره مخامخ دکانونه دي د بجلو د سینیټرای موټر ورته ودرېږي خاون زنتلا کې په موټر کې ناشتي او خزه اړتاورا چې دا هغه بروزی داسې بکیږي او دکاندار ته به ورشي کله به برشلی او کله به راډلی او کله به سادي او خاون دلای په موټر کې ناست دي کني ګوره یې ټول ورځ کنه خاون دی لاوده پروتي او دا شار د کور راوځي دا څوک دی د چا چې خزه بربنده ګرځي هغه دوس او په دوس د جنت بوی حرام بوی کوات جنازه او ختمونه خیراتونه دا قرآن دا چې استاد الله سره چې بس تا چا په سیو ویلو نو ورمنډه کړو را خلاصي دا استاد الله نو زما عزیزانو دا به زمون ژوند دی دا د دنیا د ژوند نقشه وه چې ما تاسو ته ویل چې په دنیا کې د که هر یو کار د پیغمبر د مرضا خلاف وکړو عمر له به تباه شي راتلونکی ژوند چې د قبر دی ابه درته انشاءالله مخې جمعې ته بیانوم او بیا د قیامت نه بعد ژوند دی ابه د عمر له تباه شي که دا ژوند که خراب دی د حرام او حلال تمیز دی او نکو د ښه او د بد تمیز دی او نکو په کور د کنټرول او نکړو کور د ډمتوب نه پاک نکو دی خوا وګورئ څنګه چې د ښځې مخ بربنډول ناروا دي او د سړي ښځې ته کتل ناروا دي داسې د ښځې هم پردي سړي ته کتل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مؤذنو څه نامه یې وه پستر ګوړوند او مؤذنو د رسول الله کور ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته وایي چې پټې شئ وی چې ولې عبدالله ابن مکتوم راغی وی چې جیا خوړون دی د هغه خو نظر نه لګي وی کاړون دی تاسو خوړندې نه یې که څنګه چې د هغه کته تاسو ته ناجایز دي داسې ستاسو کته هغه ته ناجایز عزیزانو په دې ټولو خبرو سوچ وکړئ مونږ تباه یو زه درته په ایمان وایم
کمی دمرا کی دمشتا چې په قبر کې می کی دي زم چې لا خلق برا باندې ولاړی پاسو په ما بلاندې درزار جوړ شي خلق به ولاړی حدیث کې خورازی کنه چې خلق روان شي او لاړ شي نو آتاهم ملکان دو ملائکه ورته راشي او بیا راکې نه یو تپوسونه چې کوي زما خلکو ته به نه ګور لا خلق به ولاړی او په د بدرزار الله دې امان راکړي او په دې پرفتن دور کې دا دعا وکړي په اخلاص چې خدایا که په دې پاکستان کې د ښځو د حیا او د سړو د حیا او د ملک نه دا تمام کنجرتوبونه او ډمتوبونه څوک کوم حکومت نه ورکړي خدایا هلاکې کې خدایا هلاکې کې که دا درد د دې حکومت او د دې بمبرانو په زړه کې نه خدای دې هلاک کړي او خدای دې په دې ملک داسې نظام راولي لکه په کابل چې د طالبانو نظام راغلی زما پلار پنځه ډزه یو سړی ویشته سپاړی غر ورته وایي د مونږ کلي سره په هغې کې د پرېدو بادي وه نو زما پلار یې پنځه ډزه ویشتې زینګل نامه یې وه د هغه نسی راغی ما ته چې استاد جي زه عالم کېږم ما ته څوک یې وی چې زه رضاخیل زینګل مسای یم نو هغه زینګل چې د ما پلار یې ویشتی و پنځه ډزه وی چې او استاد جي مالخا عالم کېږي وی چې او بار موټر ولاړو ملکي نه دی موټر کې هغه ویرېدو چې جوړې بدل علی موټر کې کېناستو خو رپېدو ټول مالګو منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو اگر میں ہوئی کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں محترم یہ آپ کیا کہتے ہیں ٹک مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو بنازے میں رہو تو اسپیشل کمرے اور کا اب تک عالم پہلتا درسوں کو اب تک وہ افضل رہا ہے سل 200 روپے پر میں جیب خرچم ورک چھتک والے درس نظامی ہوئے جو پیارا ہے جو استاد جی دورہ حدیث سے چاہتا ہوگا ربیا میں بوتلو مولانا سنجان صاحب تھا خدا دے خاورم په جنت هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي ما لږ دا شوی مرمله ټکېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه زه دروغ یم هغه د سر نه په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پړک ور دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کوي هغه ناظم راوغوښتو سپیشل کمره یې ورکړه او په سپیشل طالبانو کې دی راکړه په حدیث مې پې وکړو چې دوره حدیث نظام روجې نه مخکې ختم شي نو بیا مدرسې روجې نه پس شروع کړي نو روجې نه پس وړوکي اختر را روانو نو ما هغه ته وویل چې زه چې منزله درشم نو ته به ما له مخامخ کښېنې وی چې ښه استاد دی بس ما ته مخکې کښېناستو مخکې صف کې
او دې درېوالو ته مې وویل چې واورو درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک ده دا ویل کې ماله پاسه لکه چې پاسېدو خلکو ورته داسې وکتل دا خو زینګل مسای سپین ږیرو وایي چې د پلار یې چې ویشتی و ما دا مې علم هم کړی ده او د نوکارۍ کوشش هم مې ته کوم چې په دې خپل کلي سکول کې استاد شي عام مې ته وکړو مولانا سنجان دی الله غریق رحمت کی تر مرګه پورې به د جمعې په ورځ دا خبره دوراوله او بیا به داسې دعاګانې وکړي چې زه درته نشم ویلی نو شیخ سعدي دا خبره کړې ده چې نیکي ببدي کار مردان است یو سړي در سره بد کړي او ته ورسره ښه وکړي خیال هم راغلی دکان کې به زه ناست وم ټلیفون به راغی زه دراني خبرې کوم ستا ښځه ستا لور ستا بچی داسې داسې ما به ورته څه وی چې جزاک الله نور یې موکه یوه میاشت داسې لګیا و به ټلیفون به وکړو ستا ښځه او ستا مور او ستا لور او ستا دا یوه میاشت پس غلی شو 2 کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ږیره یې پرېږدي او په سترګو نه یې د یو خو غپار ختو څه چل دی لکه څوک یې نو چې نه غوندې په هوش کې راغی ما ته ویل مولانا صاحب زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې تا به راته جزاک الله وي دا زما ښځه ډمه وه او به په شاپنګ هالونو باندې ګرځېده او تا د ښځو بد ویلي دا تاسو کیسټ یې خو هر څوک په کور کې اوري نو د ښځو بد دې ویلي ویلې هغې زه غوسه کړی وم او دا تا ته به مې کنځلې کولې ویلو هغه هم په تبلیغ کې ولګېده سیروزو ته ځي او زه هم په تبلیغ کې لګېدلی یم